أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. دا آیت د مخکی آیت سره میلاو دی. مخکی آیت مبارکه کې د قتال د فرضیت حکم بیان کو. دی آیت مبارکه کې د قتال متعلق سا احکامات ذکر کړي. د دې آیت د شان نزول په باره کې مفسرین فرمایي چې د مسلمانانو یو سریه یعنی یو ټوله هغه د کافرانو د یوې ټولي سره اتفاقا مخامخ شو، یا دغه مسلمانان لیږلی شو په هغوی پسې، او دوی د هغوی سره د جنگ معامله راله. پای کې د مشرکینو یو کس قتل شو. د صحابه دا خیالو چې دا د جماد الثانی آخرنی تاریخ دی او هغه د رجب اولنی تاریخو، نو دا عمل د صحابه کرامو نه په نا خبرۍ کې وشولو. د دې نه مشرکینو ډېره غټه هغه پروپیګنډه جوړه کړه او غټ پیغورې مسلمانان لور کړلو چې تاسو د ملت ابراهیمی دعوه کوئ او په ملت ابراهیم کې په شهر الحرام کې د قتال کولو هغه اجازت نشته دی. نو دې باندې قرآن پاک کې دا آیتونه نازل شول. په دې کې د مشرکینو د دغه طعن او پیغور جواب ورکولی کیږي. فرمای یسألونک دوی تپوس کوي ستانه عن الشهر الحرام په باره د میاشتو محترمو کې قتال فی جنگ کول په دغه میاشتو کې دې باره کې ستانه تپوس کوي. دې باره کې یو بل هغه واقع هم بیان شوی ده چې دا د صلح حدیبیې په موقع باندې نازل شو، چې کله صحابو ته دا خدشه محسوس شوله چې هسې نه مونږ عمرې له لاړ شو او دا مشرکین زموږ سره قتال شروع کړي، او په دغه موقع باندې خو به خامخا دا شهر حرم دی، محترم میاشتې دي، نو آیا چې مونږ به دوی سره جنگ کو که نه کو؟ یو قول دا هم کړلی شوی دی. نو فرمای قل ته ورته ووایه قتال فیه کبیر، په دې محترمو میاشتو کې جنگ کول دا خو غټه ګناه ده. جنگ کول په دې کې نه دی پکار. دا د دوی د دغه سوال جواب شولو. وصد عن سبیل الله، نو جنگ کول خو په دې کې قصدن نه دی پکار، او د صحابو د عمل چې دی دا خو خطاً شوی دی، او دوی د پاره د پیغور ورکولو خو اړو جواز نشته دی. د دوی دغه پیغورونو جواب مخکې ورکوي. فرمای وصد عن سبیل الله، او د الله د لارې نه او د الله د دین نه خلق منع کول. یو سړي هغه په مکه کې اسلام قبول کړلو او په ده باندې دومره ظلمونه وکړلی شي
چې نور خلق ویرولی شي چې بای چا ایمان راوړو دا سره به داسې ظلم کولی کېږي، نو هر سړی ویریږي چې بای دا خو ایمان راوړل داسې دي لکه ځان خامخا ظلم ته حواله کول. نو دا خلق د الله تعالی د دین نه منع کول. وکفر به، او د الله تعالی د دین نه، د الله د لارې نه هغه انکار کول. یا دا کفر به ضمیر یا سبیل الله ته راجع دی، یعنی د الله د لارې نه انکار کول. او یا چې دی نو هغه لفظ الله ته راجع دی، یعنی د الله تعالی سره کفر کول، د الله نه انکار کول، د الله سره شرک کول. والمسجد الحرام، او منع کول خلق د مسجد حرام نه، منع کول خلق د الله د لارې نه، او منع کول خلق د مسجد حرام نه. لکه د صلح حدیبیه په موقع باندې چې مؤمنان د دې نه منع کړلی شول، نو فرمایي چې و اخراج اهله، او د دې هغه حقدار لره ویستل منه د دینه، یعنی تاسو خلق د دین نه منع کوئ، د الله سره کفر هم کوئ، خلق د مسجد حرام نه هم منع کوئ، او د دغه مکی خلق چې مسلمانانو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه تاسو ویستلو د مکې نه. و اخراج اهله، او اوسیدونکي د دې ویستل منه د دې مسجد حرام نه، د مکې نه، اکبر عند الله، دا خو د الله په نزد ډیره لویه ګناه ده. دا تاسو چې کومه ګناه زوتوئ دا خو هم ګناه ده، لیکن دا کم ګناهونه چې ستاسو دي دا خو د هغې نه غټ ګناهونه دي د الله په نزد. والفتنة اکبر من القتل، او فتنه چې ده دا خو د قتل نه لویه ګناه ده. تاسو یو کس قتل شوی دی، پای باندې تاسو پیغور ورکوئ مسلمانانو له، حالانکه یو سړی دوباره کافر کول، تاسو خو کوشش داره چې دا مومنان چې دا دوباره کافران کړلی شي، او دې ته فتنه وایي. یو سړی د دین د اسلام نه کفر ته اړول دې ته فتنه وایي. نو فرمایي چې فتنه خو دا ډیره لویه ګناه ده د قتل نه. کم قتل چې تاسو زوتوئ د هغې نه ستاسو دا فتنه چې تاسو خلک د دین نه اړوئ، نو د دین نه اړول د خلکو دا دغه یو کس د قتل نه لویه ګناه ده. ولا یزالون، او همیشه به دوی یقاتلونکم، دوی به ستاسو سره جنگ کوي، یعنی د دوی میشن دا دی، دا د دوی مقصد دی، دوی چې څومره وس لري دوی به ستاسو سره جنگ کوي. حتی یردوکم عن دینکم، تر څو پورې چې دوی وانړئ تاسو د دین خپل نه. تاسو چې تر څو پورې د اسلام نه اړولي نه دوی به تاسو سره جنگ کوي، دغه خپل محنت په دوی کوي. ان استطاعو، کچرې وس ورسي د دوی، طاقت ورسي د دوی، نو دوی به تاسو د دین نه اړئ. نو د دوی دا ګناهونه، دا جرایم، دا خو ډیر لوی جرایم دي، او دوی یعنی مسلمانانو له په دې یو خبره باندې پیغور ورکوي چې تاسو په اشهر حرم کې سړی قتل کړی دی، او دغه قتل هغه په بې خبرۍ کې شوی دی. نو فرمایي چې د دوی خو مقصد دی مسلمانان
دوباره کافران کول. نو فرمای ومن یرتدد منکم عن دینه، او څوک چې واپس شو ستاسو نه د خپل دین نه، یو سړی د دین نه واپس واوښتو کافر شولو، فیموت او دی مړ شو، یعنی یو سړی د اسلام نه کفر ته واوښتو او بیا دته چې نو مرګ راغی، یعنی دی مړ شو په کفر باندې، وهو کافر او و دی کافر، فاولئک حبطت اعمالهم، نو ضایع شول عملونه د دوی. دې کې د ارتداد د کافر کېدلو هغه دنیوي حکم بیان کړی دی چې کم سړی دوباره کافر شي د ټول اعمال چې کم د کړیو نیک اعمال هغه ټول لاړل ختم شو. لکه څنګه چې یو کافر مسلمان شي نو د ټول ګناهونه ختم شي، دغه شانتي که یو مسلمان کافر شي د ټول نیک اعمال ضایع شي، برباد شي. نو فرمای فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة، نو ضایع شول عملونه د دوی په دنیا او آخرت کې. واولئک اصحاب النار، دلته کې د دغه مرتد خلکو اخروي حکم بیانوي چې دا خلک جهنمیان دي، هم فیها خالدون، او په دغه جهنم کې به بیا دوی د همیشه د پاره، ځکه چې د هغه مرګ په کفر باندې راغلی دی، نو دی به همیشه د پاره جهنم کې. یسألونک، تپوس کوي ستانه، عن الشهر الحرام، په باره د میاشتې محترمه کې، قتال فيه، جنگ کول پدې کې، قل ته ورته ووایه قتال فيه کبیر، جنگ کول پدې کې لویه ګناه ده، وصد عن سبیل الله، او منع کول خلق د الله د لارې نه، د الله د دین نه، وکفر به، او کفر کول په د سره، والمسجد الحرام، او منع کول خلق د مسجد حرام نه، و اخراج اهله، او وستل د اوسیدونکو د دې منه د دینا، اکبر لوی ګناه د عند الله پنځ د الله، والفتنه، او فتنه، اکبر لوی ګناه د من القتل د قتلنا، ولا یزالون، او همیشه به دوی، یقاتلونکم چې جنگ بکې ستاسو سره، حتی تر دې پورې یردوکم چې واپس کی تاسو، عن دینکم د دین ستاسو نه، ان استطاعوا کچری طاقت ولري دوی، وس ولري دوی، ومن او هغه څوک یرتد چې مرتد شولو منکم ستاسو نه، عن دینی د دین خپلنا، فیموت نو مړ شولو، وهو کافر او و دی کافر، اولئک حبطت اعمالهم، نو دغه کسان چې دي ضایع شول عملونه د دوی فی الدنیا والآخرة، په دنیا او آخرت کې، واولئک اصحاب النار، دا کسان جهنمیان دي، هم فیها خالدون، په دې کې به همیشه وي. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي. پروردگار موږ ته د قرآن پاک سم مجبوج را نصیب کړي. د مرګ نه مخکې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.